د لوی او بخښونکي خدای په سپېڅلي نامه د پښتو تلویزیون قدرمنو لیدونکو د سلام په وړاندې کولو سره تاسو ته بلنه درکوم د خبري مجلې په دې برخه کې کورنیو خبرونو ته، خو په سر کې د دې مهال د خبرونو سرټکي. په هرات ولایت کې 3 تنه نیول شوي دي. د بګرام زندان بشپړ لیږد او بندیانو برخلیک، او په سوریه کې یاغیانو د ځینو سیمو نیولو ادعا کړې ده. قدرمنو لیدونکو، بشپړ خبرونو ته ښه راغلی. ویاند احمد فایق مومند. د ننګرهار والي ګل اغا شیرزي ته د ائتلافي ځواکونو نظامي قومندان له لوري د پنټاګون لخوا جوړ شوی ستاینلیک ورکړل شوی دی. نور حال د خاکسار احمد زیب په رپورټ کې. دغه تقدیرنامه په ننګرهار کې د ولایتي بیرغونې ډلې او د متحده ایالاتو نظامي قومندان او نورو په ګډون ننګرهار والي ته په ننګرهار کې د ائتلافي ځواکونو قومندان کرنیل په لاس ورکړل شوه. د ائتلافي قواو نظامي قومندان وویل چې دغه تقدیرنامه د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزارت د مسؤلینو د لوري ننګرهار والي ته پیشنهاد شوی وه چې ښاغلي شیرزي په ننګرهار ولایت کې د نړیوالو او بالخصوصا د امریکا متحده ایالاتونو د نظامي قواو سره ښې اړیکې ساتلې وي. نوموړي وویل چې د ننګرهار والي د PRT او نظامي ځواکونو سره د امنیت د تامین په برخه کې د ننګرهار د ولسونو لپاره ډېرې ښې مشورې ورکړي چې د ولسونو د مرګ ژوبلې مخه نیول شوې ده. د ننګرهار والي ګل اغا شیرزي د ولایتي بیرغونې ډلې او په ننګرهار کې د متحده ایالاتو نظامي قواو قومندان څخه مننه وکړه چې تل د ننګرهار ولایتي ادارې سره په هره برخه کې مرسته کړې. شیرزي ډاډ ورکړ چې د ننګرهار ولسونو لپاره به نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کوم چې د اقتصاد پیاوړتیا، بیرغونه او د امنیت ټینګښت او د سولې لپاره به کوټلي ګامونه اخلم او د ننګرهار ولسونو لپاره به لا ښه امنیتي فضا رامنځته کړم. د یادونې وړ د دغه تقدیرنامه په داسې حال کې د ننګرهار والي ته ورکول کېږي چې څه موده وړاندې د وال سټریټ ژورنال یو خبر خپور کړی و چې د ننګرهار والي په جرمني کې د 3 بکسونو ډالرو سره نیول شوی و. په خبر کې راغلی و چې د ننګرهار ولایت PRT هم د ده د کارونو څخه ناراضه ده.